چې کله انسان مړ شي بیا د قبر شي د دفن شي د کفن شي د پټېده شي نو چې کله دا مړی په قبر کې کښېښوي اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دلته دوی فرشتې راشي د یوې فرشتې نوم نکیر د دویمې فرشتې نوم منکر دی دا دوی راشي د الله رسول فرمایي دی راپورته کی دی په قبر کې کښېنوي بیا له ده څخه پوښتنه وکړي ورته ووایي چې من ربک ستا رب څوک دی فیقول ربی الله که چیرې دی مسلمانو دی ورته وایي زما رب الله دی جل جلاله فیقولان له ما دینک ستا دین څه ولو دی ورته وایي فیقول دینی الاسلام زما دین چې دی هغه اسلام ولو فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم د دې سړي په باره کې ستا څه ګمان دی ستا څه فکر دی چې تاسو لره درلیږل سوی وو دی ورته ووایي هو رسول الله هغه د الله رسول دی هغه زموږ نبي دی هغه زموږ پیشوا دی نو به دا دوی ملایکې پوښتنه ځینې وکړي ته څه په خبر یې په دې خبرو باندې دی به ورته ووایي وما یدریکه ته څه خبر یې دا خبرو چې مطلب ستا رب الله دی ستا دین اسلام دی ستا نبي چې دی هغه محمد رسول الله دی نو دی به ورته ووایي چې قرأت کتاب الله فآمنت به ما قرآن وایي پر قرآن زما ایمان دی په قرآن کې چې څه لیکلي و پر هغه زما ایمان دی وصدقتو ما د هغه تصدیق وکړي مال بالکل دا خبره چې دا هغه رښتیا ده فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت په قرآن کې الله رب العزت فرمایي ويثبت الله الذين آمنوا الله رب العزت ثابت قدم لري هغه څوک چې ایمان دي بالقول ثابت چې هغه څه چې هغه مطلب پر خبر باندې ایمان لري پر الله باندې ایمان لري پر رسول باندې ایمان لري مختصر خبره درته کوم خبره داسې ده چې کله دا مړی په قبر کې کښېږدي دوی ملایکې راشي یوه ملایکه نکر بلل کېږي بله منکر بلل کېږي دا نو د دې مړي اولنۍ ورځ ده که دی د ورځې پټ سوی و یا اولنۍ شپه ده که دی په شپه کې په دا قبر کې پټ سوی و یعنې داسې شمار که لکه موږ چې یو کور لره ولاړ سو یو دکان لره ولاړ سو یو دفتر لره ولاړ سو مدرسې و خانقاه و مسجد لره ولاړ سو دغسې مطلب موږ یو یونیورسټۍ و کالج لره ولاړ سو نو موږ وایي دا زموږ اوله شپه ده چې موږ یې په دې ځای کې تېروو نو د مړي هم اولنۍ شپه یا اولنۍ ورځ راواخله دوی ملائکه راس په قبر کې د الله رسول فرمایي دغه دوی ملائکه دی راپورته کی څنګه راپورته کی چې څنګه د قبر سره شای څنګه د مړي سره شای داسې نه راپورته کوي لکه چې ما او تا راپورته کیږو نو که چیرې داسې پورته کېدو سو نو بیا خو قبر ډیر تنګ ځای دی په قبر کې وږي و سر و دغسې مطلب ګوډي راواخله بالکل شور نسي خوړلی چې څنګه د قبر حال دی د هغه مطابق راپورته کړي چې راپورته کې پوښتنه ځینې وکړي چې من ربک ستا رب څوک دی ورته وایي زما رب الله بیا ورته وایي چې وما دینک ستا دین دی و دین الاسلام زما دین چې هغه اسلام بیا ورته وایي ستا څه فکر دی د هغه چا په باره کې چې تی له رالیږل سوی و یعنی مراد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ورته وایي چې هغه د الله رسول و د الله نبی و ملایکې پوښتنه ځینې وکړي ته څه په خبر یې دی ورته وایي چې داسې الله کلام راستولی و خپل قرآن راستولی و ما قرآن وایي پر قرآن زما ایمان و او د قرآن چې څه خبرې دي پر هغو ټولو خبرو زما ایمان او زه د هغو خبرو تصدیق کوم چې و بالکل خبره دغسې ده لکه څنګه چې الله ویلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ملائکې راولاړې سي و ده ته ووایي چې ستا ځای که چیرې جنتي و په جنت کې ځای ورښکاره کړي که جهنمي و په جهنم کې وده ته ځای ورښکاره کړي نو چې چیرې دی جنتي نو بیا وده ته د جنت یوه کړکۍ یا یو روشندان یا یوه دروازه چې د هغه راخلاصه سي بیا د جنت چې کومه خوشبو ده د جنت چې کومه هوا ده د جنت د ده دپاره دومره دا قبر د ده دپاره دومره پراخ سي چې بیا دی د دې قبر چې دا دی
پکې دی تقریبا د سترګې نه پرسیږي چې در کوم ځای پر الله رب العزت ودته قبر پراخ کې هغه بل حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي د مؤمن د لپاره الله رب العزت قبر او یا غزه چې دی هغه مطلب وجدوالي ورزیات کې او یا غزه چې دی هغه سور او پراخوالی چې دی هغه ورزیات کې بیا پیغمبر علی السلام فرمایي دی چې کله په دا قبر کې کښې شو ولسلو نو په قبر کې د لپاره د جنت بوی را واخلا خوشبوئی را واخلا هغه د جنت مطلب چې کوم هغه شایسته منظره ده دا ټول دی په د خپل سترګو باندې ویني یا بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي سهارم الله رب العزت ودته جنت ورښکاره کوي ماښامم الله رب العزت په جنت کې د ټکانه ورښکاره کوي بیا چې کله د قیامت ورځ سوه د قیامت وخت سو قیامت رالی بیا ودته الله رب العزت د جنت هغه ځای ورکړي چې کوم ځای الله رب العزت ودته په قبر کې ورښکاره کوي او بیا چې کله مطلب سړی نعوذ بالله کافر نو کافر چې کله په قبر کې کښې شو ولسو د قبر څه مراد دا نه دی چې خامخا به مطلب ته به داسې دوه ګزه کډۍ کیندې بیا به ډوری پکې جوړوې یا به د هغه رقم مطلب هغه چې کوم موږ ته هغه یو تابوت مابوت چې دی هغه پکې ږدو دا خبره نه ده د مرګ څخه مابعد بیا د تر قیامت تر ورځې پورې په دا مابینځ کې که سړی په اوبو کې غرق سو مړ سو ورک سو هغه د دپاره قبر دی که سړی په اور کې وسوځل سو زری سو ریزه سو دی ولاړی ایری سو د ده دپاره هغه قبر دی یو سړی ولاړ یو لوی څاو کډې تر ولوېدی مړ سو هلک ته دی ورک سو پکې هغه د ده دپاره قبر دی خو دا قبر مطلب عام طور موږ هغه قبر شی چې دا کم موږ ته مرده پکې پټوو لیکن عام طور عالم برزخ و دې ته ویل کېږي چې ستا د مرګ څخه مابعد چې ستا ژوند شروع سلو تر قیامت ته پورې په دا مابینځ کې چې څه ژوند راغلی دې ته عالم برزخ وایي و دې ته ستا قبر وایي قبر نو بیا د هغه دی چې دا موته یې په سترګو وینو یا هغه دی چې په څا کې سړی ولویږي یا هغه دی چې په اوبو کې سړی ورک سي یا هغه دی چې په اور کې سړی وسوځل سي دا ټول عالم برزخ بلل کېږي دا ټول قبر بلل کېږي اوس په یو سړی وایي د الله رسول فرمایي چې کله کافری ملائکه د روح چې دی هغه د بدن ترواچی یا د روح چې دی هغه د بدن لره راسي ملائکه دا کافر راپورته کی اوس په سره اعتراض وکړي چې اشنو د اندوان خو خپل اندوس وځي نو بیا دې څنګه راپورته کوي ما درته ویلې چې د قبر سره مراد د مرګ څخه مابعد ژوند دی اګه د قبر په شکل کې وو د یرو په شکل کې وو د اور په شکل کې وو د اوبو په شکل کې وو د غش د ورکېدو په شکل کې وو د حیوانانو د خړلو په شکل کې په هر شکل کې چې وو دې ته قبر ویل کېږي نو د الله رسول فرمایي چې کله د دې کافر روح و د دو بدن لره رالی دا ملائکه وسره ولاړې سي ملائکه نو داسې ملائکه دي د الله رسول فرمایي چې هغه ډېر وحشتناک ملائکه دي نو دی راپورته کې چې راپورته کې پوښتنه ځینې وکړي چې ستا رب دی وایي ها لا ادري نه یم خبر بیا ورته وایي ستا دین دی وایي ها لا ادري نه یم خبر نه را معلومیږي څه راته وایاست بیا پوښتنه ځینې وکړي ستا نبي دی ورته وایي چې ها لا ادري نه یم خبر څه راته وایي څوک بس اوس خبر خلاص ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اوس ودته د جهنم یو دروازه را خلاص سي د جهنم ګرموالی را واخله د جهنم بدبویواله را واخله د جهنم هغه سختی او ګرمي را واخله دا پرده باندې را خلاص چې را خلاصلو اوس د الله رسول فرمایي چې په دا قبر کې یو ډېر سخترین فرشتي چې په غوږو باندې کړي دي په سترګو باندې ړندې دي په خوله باندې ګونګیانې دي د هغو سره یو ګروز ورسره دی دا ګروز را واخلي دا مړی ور باندې ووایي دا مړی دومره لویه چغه وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه چې کوم مطلب وای شت فیضرب بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب د الله رسول فرمای دا د ژغ نه دی په قبر کې چې د ملائکه وای ل مشرق تر مغرب دا ژغ اوریدل کېدلی سي ولیکن الا الثقلين یو انسانان را واخله یو پیریانان را واخله د الله رسول فرمای اغه نه اوري
هغه دا غږ نه اوري. د الله رسول فرمایي یو داسې ګروز ورسره دی که دغه ګروز باندې یو واره غر ووهي، د الله رسول فرمایي دا غر به زره زره سي، دا غر به ریزه ریزه سي، دا غر به ایرې ایرې سي، دا غر به داسې سي لکه دا خاوره راواخله. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نو پر د باندې دغه ملائکه مسلط سوله، دی هر ساتکی په دا ګروز وي چې وی دی ولاړ سی ایری سی زره زره سی، بیا الله رب العزت ودته صورت و جسد و بدن د قبر مطابق ورکی چې ورکی بیا ور باندې وي حتی دغه سلسله تر قیامت پورې روانه. دا سلسله تر قیامت پورې روانه. د الله رسول فرمایي وای کچ یو ورځ پیغمبر اسلام یو باغ لرو لاړی، الته بیا څه قبرونه وو. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک پوښتنه وکړه دا کله مړه دي؟ ول یا رسول الله دا پر کوپر باندې مړه دي 15 قبرونه دي. پیغمبر علیه السلام و فرمایل که زه چیرې پر تاسو نه بیریدلای، چې زه پر تاسو نه بیریدلای چې تاسو په آینده کې خپل مړی نه پټوي، ما به په تاسو باندې د قبر عذاب اوریدلی وای. لکه زه چې اورم د قبر چې کم مشکل دی، کم پریشانی ده، کم عذاب دی، ما به هغه په تاسو اورولی وای. خو چونکې که تاسو د قبر عذاب واورېدی بیا به تاسو خپل مړی نه پټوئ. په دې خوف د دې وجې د دې بیرې زه په تاسو باندې دا ستاسو مطلب د مړو عذابونه چې دی هغه اوروم نه. یعنی معلومه دا سوله چې دومره لوی مشکل ستا، یو دومره لوی پریشانی د دې ورځې را روانه ده، خو زما او ستا ورباندې ایمان دی. ولې ورباندې ایمان دی؟ یو خو پیغمبر علیه السلام مبارک و ما تا ته ویل دي، بلکې خود پیغمبر علیه السلام به دا ویل چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب قبر، یا الله زه د عذاب قبر څخه پناه غواړم، نجات غواړم، خلاصون غواړم. نو خو معلومه دا سوله چې په قبر کې عذاب چې دی هغه ستا. بیا په قرآن کې الله رب العزت فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت الی آخره. یعنی مطلب دا دی چې کوم څوک ایمان لري، اسلام لري، قرآن لري، پر الله، پر وحدانیت، پر رسول، د رسول پر ختم نبوت باندې ایمان دی، دا هغه د لپاره خبره دا ده چې دی به ثابت قدم وي په دا خپل قبر کې. او بیا بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې په قبر کې کله مؤمن کښېښول سو د هغه حال هغه دی، چې کله کافر کښېښول سو د هغه حال هغه دی. او یوه بله خبره هم سته، بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یو مؤمن سو بل کافر سو. مؤمن خو جواب ورکړي د الله او د دین او د رسول، کافر جواب ورکړي چې نه الله را معلومیږي، نه رسول را معلومیږي، نه دین را معلومیږي. نو به یو دریم سړی هم له هغه به پوښتنه وکړي ستا رب؟ دی به ورته وایي زما رب خو زه نه یم په خبر، خو خلکو ویلی چې الله دی. بیا ورته وایي ستا دین؟ وایي زه خو نه یم په خبر، خو خلکو ویلی چې زما دین چې دی، زموږ دین چې دی هغه اسلام دی. بیا ورته وایي ستا نبی؟ وایي زه خو نه یم په خبر، خو خلکو دا سره ویلی چې نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا دوه کسان ناکام سلو، یو کافر، بل دا دویم چې بیا کم دی د مابین سړی دا ته منافق ویل کیږي. په ظاهر مسلمان، په ظاهر دین، په ظاهر شریعت، په ظاهر قرآن، لیکن په باطن کې د الله هم منکر دی، د رسول منکر دی، د قرآن منکر دی. نو لہذا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل ول زه تاسو باندې بیریږم کنه ما په تاسو باندې د قبر عذاب چې دی هغه اورولی وای، ما به تاسو ته د قبر عذاب چې دی هغه درښولی وای. وای ثم اقبل علینا بوجهه فقال تعوذ من عذاب النار. نو نور څه خو نسته، بس دغه دعا به هر وخت کوي چې یا الله د عذاب جهنم مې وساتې، یا الله د قبر د عذاب مې وساتې، یا الله د قبر چې کوم وحشت دی له هغه مې وساتې، د قبر چې کومه تنګي ده د هغه مې وساتې، یا الله رب العزت د قبر چې څه مشکلات دي، څه پریشانی دي له هغو ما وساتې. بیا په دې کې لویه خبره دا ده چې کوم سړی پر قبر باندې، عذاب قبر باندې ایمان لري، نو هغه بیا د قبر د پاره تیاری هم کوي. کم څوک چې پر عذاب قبر یا د قبر چې کم ژوند مشته الله او رسول ښوولی دی ایمان نه لري، هغه د قبر د پاره بیا تیاری هم نه کوي. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په قبر کې به دا فرشته پر د باندې مسلط وي، ډېرې بدې سترګې دي چې بد شکل دی، بد
بد رنگ دی خو پستر ګړنده هم دا کړه هم دا پخله ګونګیم دا بیا بر ولاړیږي دغه مړی بوي نو اوس خبره دا د په لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته خلاصيږي نو چې ما ته د لا اله الا الله وای نو بیا بز ما استا څونه لوی غټي او نو ویلې څونه لوی تاوان دی ګوره په دنیا کې موږ د وشار سړي خبره منو موږ ساينسدان دی انجینیر دی پو دی پلانې دی دلته ما ته د محمد رسول الله مبارک خبره ولې نه منو چې هغه د ګرد کائنات پاک انسان دی محترم انسان دی معظم انسان دی مکرم انسان دی د الله له جانب یو ډیر نازول انسان دی د الله خبرې او ما ته کړې دي موږ به ولې د پیغمبر علی السلام خبرې نه منو نو لہذا ما ته به د خپل قبر د پاره تیاری کوو د قبر تیاری داغه د چې ما ته به د الله حکمونه د پیغمبر علی السلام طریقې په خپل ژوند کې راولو چې د الله حکمونه او طریقې د محمد رسول الله په ژوند کې راوستلې په قبر کې به هم داغه الله د محمد رسول الله طریقې به او که په قبر کې زما اوستا مطلب ته کامیابی غواړي او په آخر دنیا کې ما ته الله او رسول نه پیژندل نو دا نسی کېدلی بالکل نسی کېدلی پیغمبر علی السلام فرمایي په خدای د زما قسم چې په دنیا کې ته په چا کې وې په آخرت کې او په هغو کې راپورته کېږي دا نسی کېدی چې په دنیا کې په دیندارو خلکو کې وې په دیندارو کې شمار او په آخرت کې په بېدینو کې شمار دا نسی کېدلی او دا نسی کېدلی چې یو سړی په دنیا کې بې دین دی او په آخرت کې په دیندارو کې راپورته کیږي قطعا نسی کېدلی نو لہذا معلومه دا سوه چې د قبر اولنۍ شپه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر جړل پر قبر ولې جاړي ول دا د الله رسول فرمایي دا د آخرت اولنۍ سیړی ده اولنۍ سټیپ دی اولنۍ مطلب زما اوستا هغه زینه ده چې ما تاسو شور باندې زدو که اولنۍ قدم زما اوستا کامیاب سو زپ مقدر شه بیا تر کامیابی تر انتها پر ورسېدلې او که چیرې په اول قدم سړی ورشه کېدی گزار سو پات سو ناکام سو نو بیا شاته هم خبرې چې دغه خراب دی هغه تباه دي خیر الله رب العزت هر مسلمان له عذاب قبر وساتي زموږ ته قریبان عاجزان څمړي دي مشونه په خبر په قبر کې په عذاب دي الله رب العزت د خپل وحدانیت د خپل عظمت د خپل فضل د خپل رحمت په خاطر معفي ورته وکي الله دې عفو ورته وکي الله دې عذاب قبر جن لري کې مشتي چې کله قبر ته ورسیږي الله رب العزت د قران په خاطر د خپل وحدانیت او د عظمت او د لوی او د رحمت په خاطر لمج عذاب واخلي مشته دی الله عذاب نه راکي الله دې فضل را باندې وکي الله دې احسان را باندې وکي الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مستمر راکي چې مجمرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول